کله چې یو میلمه را روان وي زمونږ کور ته نو مونږ امادګي نیسو، یو څه خواړه ورته پخو، کور پاکو او خوشحاله کیږو. رمضان میاشت دا هم الحمدلله په مونږ باندې په نږدې ورځو کې را روانه ده. نو مونږ څنګه امادګي ورته نیولی شو؟ دا هم د یو ډیر قدرمن او عزتمن میلمه حیثیت لري. نننۍ موضوع زمونږ لکه څنګه چې تاسو ته لیکل شوې ده هغه رمضان ته د تیاری او د رمضان ته د امادګي موضوع ده. یو څو مهم کارونه دي چې باید موږ تاسو مخکې له رمضان نه وکړو، د دې لپاره چې ان شاء الله دا ښایسته میلمه، دا قدرمن میلمه چې د رمضان میاشت ده دا موږ په ډیره ښه طریقه باندې ان شاء الله استقبال کو او ښه راغلاست ورته ووایو. له هر څه نه وړاندې موږ تاسو د نیت تجدید ته ضرورت لرو. ډیر کله ته انسان په خپل ځان باندې نه پوهیږي، په عملونو کې په عبادتونو کې ریاکاري را داخله شوې وي، یا تلاوت کوي یا منځونه کوي یا صدقې ورکوي یا دعوت کوي یا نور کوم کارونه کوي کنه، نیت پکې دی چې دا خلک له مانه خوشحاله شي، دا خلک له مانه راضي شي، یا الله دې نه کړي مشهوره شمه، یا الله دې موږ وساتي چې عزتمن شم د خلکو په مخ کې، خلک د قدر په سترګه راته وګوري، یا خلک راته فایده ورسوي، یا د خلکو له ضرر نه ځان وساتم. نو د دې په خاطر باندې د خیر کارونه یې که نور کارونه یې د دې په خاطر کوي. نو انسان په ځان باندې نه پوهېږي، ډېر وخت تېر شوی وي. رمضان دا یو بهترین فرصت ده چې موږ تاسو بیا نظر ثاني وکړو په دې خپلو نیتونو باندې چې دا زه څه کوم، په دې کې زما مطلب دنیوي ګټه ده او که د خلکو رضا کول دي. زه دا د خلکو لپاره کوم بل دنیوي ګټې لپاره کوم، که د الله د رضا لپاره کوم. مهمه ده چې موږ تاسو دغه یو ځل بیا ان شاء الله اپډیټ کو، تازه کو او د خپل نیتونه سم کو. ځکه زموږ ستاسو نیت چې برابر نه وي کنه نو داسې ووایي چې ټول عملونه زموږ ستاسو برباد دي او له نشت سره برابر دي. د ټولو عملونو فیصله په نیت باندې کیږي. راځئ چې دا خپل ټول عبادات، دا ټول عملونه، دا هر څه چې کوو دا یوازې او یوازې د الله د رضا لپاره وګرځوو. په دې هر څه کې د الله رضامندي، د الله خوشحالي مد نظر ان شاء الله ونیسو. د دې لپاره چې بهترین موسم را روان ده زمونږ استاسو په ژوند کې، بهترین موسم را روان ده په ټولو میاشتو کې غوره میاشت. که چېرته په دې میاشت کې موږ تاسو روژې ونیسو او تلاوتونه وکړو، تراویح وکړو، عبادتونه وکړو، صدقې او زکاتونه وباسو او نیت مو ان شاء الله ورسره سم وي، بس دا ټول ښایسته دي، برابر دي، د الله په نظم باندې قبول دي او موږ او تاسو ان شاء الله ګټه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ان شاء الله حتما لیدلی شو. خو الله دې نه کړي، الله دې نه کړي که د چا نیت خراب و، نیت خراب و، بس داسې ووایي چې دا ټول عملونه، دا ټول رمضان دی بې فایدې ده. نو ډیره مهمه ده چې باید له هر څه نه مخکې موږ تاسو رمضان را رسېدو نه مخکې موږ نیت دا وکړو چې یا الله څه چې کوم ستا د رضا لپاره کوم، یا الله روژه هم خاص ستا لپاره نیسم، عبادت هم خاص ستا د رضا لپاره کوم، یا الله ماته هیڅ څوک بل مطرح نه ده او زه د هیڅ چا په قصه کې نه یم او دا څه مې چې کړي دي یا الله دا هم رانه قبول کړه، او یا الله له ریاکاري نه، له شهرت نه، له ځان ښودنې نه یا الله زه توبه وباسم او یا الله که مانه اشتباهات شوي یا الله ته ماته بخښنه وکړي او مغفرت راته وکړي. نو توبه له ګناهونو څخه او همدارنګه نیت پاکول دا ډیر مهم دي. په دویم قدم کې که چېرته امکان لري، که چېرته امکان لري او څوک روژې په دې میاشت کې مخکې د رمضان نه کنه څوک په دې میاشت کې روژې ونیسي نو دا ډیر ښه ده، خصوصا که چېرته چا باندې قضایي پاتې، په زنانو باندې، خویندو باندې یا په نور چا باندې مریضانو باندې د مخکې رمضان قضایي پاتې، نو کوشش وکړئ اوس هم لا وخت شته ده د هغه رمضان قضایي اول راوړئ. خو که تاسو اوس هم مریضان یې یا نه کېږي یا پوهېږئ چې که زه اوس قضایي راوړم که نه دا رمضان رانه خرابېږي، ضعیفه یې، نیشه یې نیولی، نو بیا امکان دې ولري چې تاسو له رمضان نه وروسته کړئ، خو دا ښه کار نه ده عموما. نو په دې میاشت کې په احادیثو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام به روژې ډېرې زیاتې نیولي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې اماده شي رمضان ته او د رمضان روزې ورباندې اسانه شي
او هغه ورباندې یو دم سختې نه شي. سر وکال چې چا هم روژې نه نیولي که نه د پنجشنبې روژه نیولې نه د دوشنبې او نه هغه 3 روژې چې په میاشت کې سنت طریقه ده هغه هم نه نیولي نو یو دم رمضان راشي بیا لږ ورباندې سخته کېږي. نو ښه دا ده چې کرا مونږ د روژې نیولو سره ځانونه عادت کو او کرا انشاءالله آمادګي ونیسو. نو که د چا وسه کېږي په دې میاشت کې د رمضان نه وړاندې دغه میاشتې ته شعبان وایي نو ډېره ښه خبره ده چې روژې ونیسي. خو که د چا وسه نه کېږي ورباندې لازم او ضروري نه ده. روغه کول ډېر داسې خلک شته دي چې هغوی خفه دي غمجن دي او له یو بل سره وران دي. صحیح شوه. نو بهتره دا ده چې مخکې له رمضان نه زمونږ او ستاسو د خپل زړونو دا غوټې دا څنګه کو دا ختمې کو شیطان ته شکست ورکو. د شیطان چې زمونږ او ستاسو په دې ذهنونو کې کوم کار کړی ده زمونږ او ستاسو په دې زړونو باندې دغه مرضونه دا ختم کو. په چا کې د غیبت مرض پروت ده، په چا کې د حسد مرض پروت ده، په چا کې یو مرض، په چا کې بل مرض. نو ډیره مهمه ده چې خپل زړونه موږ او تاسو مخکې د رمضان نه پاک کو او برابر کو. چاته باید هیڅ قسمه غلط ارادې زموږ او تاسو په زړونو کې نه وي، نه د ضرر رسولو، نه د تاوان رسولو، نه د بې عزته کولو، نه د سپکولو او نه هم د راغورځولو. که چېرته تاسو چا سره وران یې لطفا روغه وکړئ، ورسره جوړ شئ. دا تاسو ته نفسي لحاظه، روحي لحاظه هم ګټور ده، جسمي لحاظه او ایمانی لحاظه. مطمئن بشئ، په دې کې څوک کم نه راځي. چا د سره بد کړی دي، نو سره یې کلونه ورسره ورانې په جنګ کې همیشه لپاره دی په زړه کې ورته بدې ارادې خو ځورېږي که نه، ورشه ورسره روغ وکړه، ته به هم په آرام شي، په راحت به شي، الحمدلله خوشحاله ژوند به دې شروع شي. د هغه له ضرر نه به آینده کې مطمئنې او هغه به هم خوشحاله شي او شکر به وباسئ چې الحمدلله څومره ښایسته دین الله را کړی ده چې حتی د دې مندې موږ ته رهنمایي کړې چې تاسو باید خفه سره ونه اوسېږئ، ځکه څو ورځې زندګي ده تېرېږي. نو په دې کې باید حد اقل موږ تاسو غمجن او دښمنان او لانجمار او جنجالي ونه اوسېږو، بلکې باید پاک زړونه ولرو یو بل ته. بل مهمه خبره دا ده که چېرته تاسو مسافر یئ نو انشاءالله کوشش وکړئ د خپل وس مطابق که امکان لري چې تاسو کور ته راشئ او کورنۍ سره دا رمضان تیر کړي. پخوا وختو کې به ډېر خلک داسې تیر شوي دي چې هغوی به دا بهتره ګڼله چې هغوی روژه ماتی او روژه او دغه پیشلمی دا یو ځای له خپلې کورنۍ سره تیر کړي او خوند هم هغه وخت کې کوي، مزه هم رمضان هغه وخت کې لري چې انسان په خپل کور کې وي، نه دا چې مسافري کې دومره خیر نشته ده. ډېر وخت زمونږ افغانان مسافر دي، پوهېږم چې ضرورتونه دي او مشکلات دي، خو داسې ده چې زمونږ استاسو په دې رمضان کې ضرور نه ده چې حتما بیا هم دنیوي منفعت او فایدو لپاره شپه ورځ تېره کړو. صحیح ده، سر و کال مونږ تېر کړ او هر څه وګټل. الله مهربان ده چې انشاءالله په دې رمضان کې به مونږ تاسو نه متضرره کېږو. که چېرته آرام وکړو، خپلې کورنۍ ته لاړ شو، نو هم به رمضان راباندې ښه تېر شي، هم به کورنۍ خوشحاله شي، هم به مونږ انشاءالله په ګډه باندې ناست یو او دعاګانې به کوو، په ګډه باندې به عبادتونه کوو، نو څومره مزه به وکړي. دا یو بهترین ایمانی فرصت ده چې الله جل جلاله زموږ ستاسو په ژوند کې راکړی ده. نو کوشش مه کوئ انشاءالله چې تاسو په دې کې هم مسافري ته لاړ شئ یا مسافري ته نور هم ادامه ورکړئ. ځینو ورونو کلونه کېږي چې مسافر دي، نو بهتره دا ده چې تاسو راسئ د خپلو ماشومانو سره، د خپلو ښځو سره، د خپلو مورګانو سره، د خپلو ورونو خویندو سره انشاءالله نږدې یو ځای رمضان تیر کړي. دعا کول هم بهتره ده. په دې میاشت کې باید موږ تاسو دعا وکړو، له الله جل جلاله نه وغواړو چې یا الله موږ په خیر او سلامتۍ سره یا الله رمضان ته ورسوه، یا الله زموږ په ژوند کې، زموږ په مال کې، زموږ په اولاد کې برکت واچو، او یا الله توفیق راکړه چې دا رمضان په خیر سره تیر شي په موږ باندې، او په دې کې هم په سمه توګه هم روژې ونیسو، هم عبادتونه وکړو، هم روژې ونیسو او هم د قرآن تلاوتونه وکړو. د قرآن تلاوت دا ځانګړی مقام لري په رمضان کې. موږ به انشاءالله په دې باندې آینده کې هم خبرې کوو، خو دا میاشت د رمضان چې د په یاد ولرئ، ګوره دا د قرآن میاشت ده. تاسو انشاءالله سر له اوس نه کوشش وکړئ انشاءالله چې کلکه اراده وکړئ چې زه به د قرآن تلاوت کوم، او که زده مې نه وي نو قرآن به انشاءالله زده کوم. په آخره کې کوشش وکړئ انشاءالله چې کارونه مو څه ناڅه راغونډ کړي، کارونه سپکول او راغونډول او دې ته یو جدول برابرول د خپل وس مطابق چې تاسې ته اسانه وي، دا ډیره مهمه ده. که چېرته موږ تاسو دنیوي کارونه راکم نه کړو که نه، نو رمضان به داسې په موږ تیر شي چې اصلا زموږ په ژوند کې به هېڅ کوم تغییر را نه شي. فقط یو نمایشي ډول باندې یو میاشت ور راغله او له موږ نه لاړه، نو دنیوي کارونه خو هسې نه ختمېږي.
سر کال موږ تاسو مصروف یو، کارونه کوو او د دې یوې مړۍ روزي لپاره شپه ورځ منډې تړلې وو. رمضان د دې میاشت نه ده چې موږ تاسو د دنیا لپاره کار وکړو. رمضان د دې میاشت چې موږ تاسو د آخرت لپاره کار وکړو. دا یو تحفه ده چې الله جل جلاله موږ تاسو ته راکړې ده. څه دپاره؟ د دې دپاره چې زموږ ستاسو عملونه او د هغې اجرونه او ثوابونه پکې زښت ډېر سي. نو په دې میاشت کې دا چې مسلمانان ټول په عبادتونو کې تقریبا مصروفه وي، موږ تاسو ته هم په عبادت کې ځان مصروفه کول دا اسانه کیږي او خوند راکوي. نو کوشش وکړئ انشاءالله چې دا دنیوي کارونه وي، تجارتونه وي، وظیفې وي، حتی په وظایفو کې صحیح شوه کارمندانو ته سحر نه تر غرمې پورې دا رسمیات وي، هغه نه وروسته رخصت ورکول کېږي. د دې په خاطر باندې چې دوی د الله جل جلاله عبادت ته کافي وخت ولري. نو انشاءالله کوشش وکړئ چې له اوسه نه سوداګانې پوره کړئ، واخلئ او په منظم ډول باندې کرا کرا دا کارونه لږ لږ راکم کړئ، تر څو تاسو انشاءالله کافي وخت ولرئ په رمضان کې چې هم د قرآن ختم وکړئ، هم تراویح انشاءالله وکړئ شئ، هم روزي ونیولی شئ، هم کافي دعاګانې وکړئ شئ او هم خپل زکاتونه او خیراتونه انشاءالله تر مستحقو خلکو پورې ورسوئ. الله جل جلاله دا مبارکه میاشت په موږ باندې په خیر راولي او الله جل جلاله موږ له هر قسمه خطرونو نه او امراضونو لرې وساتي.